لوبې زموږ د ثقافت، زموږ د جغرافیې او زموږ د حالات سره سمون خوري. زموږ پښتانه چې کومې لوبې کوي هغه د دوی د دودو، دستور او د دوی د مزاج عکاسي کوي. دا موږ چې کوم په پښتني وطن کې دا بیتې کولې یا دا کینچي چې ورته وایي، اوس دا ولې کیږي؟ د دې په متعلق به زه لږ معلومات درکړمه چې د پښتني سیمې کشنیان او بیا د سپین ږیري یا بوډاګان یا داسې د مشران خلک دا بیتې ولې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کرزی. دا د زما یوټیوب چینل. هر مخصن زه دلته پر مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم. دا زما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او د غنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام ویډیو زه اپلوډ کوم اول د واره در تاسو ته ورسیږي. دوستانو، په پښتني سیمه کې موږ په کوچنیوالي په یادې بیتې به موږ کولې. اوس دا بیتې ولې موږ کوو او در دا اوسه پورې تقریبا دا زموږ په کلي کې په دا علاقو کې د کشنیان یا مشران چې دي هغه بیتې کوي. ځوانان ګواجن لیرې دي، ځوانان په نورو لوبو اخته سوي دي. نه بیتې دوستانو دا د ډېر د صدیانو د پیړۍ د پښتنو تاریخ تاسو ته معلوم دی. په زراو کالو 15,000 کاله پښتو تاریخ لري، نو پښتانه هم د غونګو وخت تاریخ لري. نو ظاهره د پښتانه په هر قوم کې خپلې لوبې سته، جنګو، دستورو، حالاتو، ثقافتو، د هر چا خپل خپل د قومو جلا جلا وي. نو د پښتنو چې کومې لوبې کیږي هغه هم د نور څه جلا دي. خو دا بیتې داسې یو لوبه ده چې په پښتنو کې کشنیان کوي یا د ډیر وخت مشرانو لوی خلک یې کوي. نه ځوانان ډیر کم کوي. موږ هم په کوچنیوالي دغه بیتې کولې، خو بیا چې کله ځوانان سول بس دا بیتې مې بیا پرېښولې. بیا نور ولې موټي کې طاقت راسي، په پښو کې طاقت راسي او نوی جهان وي د ځوانانو. نو لہذا دا هغه لوبه ده چې کوچنیان یې کوي یا مشران یې کوي. او په دا نننی وخت کې 2025 کې ځوانان هم دا اوس دا بیتې کوي. نه در دې څه قید نسته چې به نو مشران به کوي یا کوچنیان به کوي. یا دا داسې یو لوبه ده چې پلار او زوی او لمسی دا ټوله پر یو ځای باندې هم کولی شي. په دې کې پابندي نسته، ولې په دا کې ډېر زور ازمایي یا داسې نور څه هنر نه دی پکار. بس یو کمزوری سړی هم کولی شي، پنډ سړی هم کولی شي، هر څوک یې کولی شي. عمر قید نسته، د طاقت قید نسته، نه د وخت قید نسته، او کیدای شي د موسم قید هم نه وي. لیکن عموما دا په ژمو کې مازدیګر وخت یا سهار خواته کیږي، یا چې کله د زموږ د علاقې خو نه د زراعت سره وابسته دي، نه باغباني د زراعت کیتي د باغونه دي. نو د دې چې څوک فارغه سي خپل سیبونه کیتي او دا نور چې دی هغه فصلات کټایي وسي او کاټې کې او خرڅې کې، نو بیا د زمینداران او د خلک به په کلي کې په علاقه کې پخوا به فارغه ناست وو. نو بیا به واورې به ولې، بارانونه به ولو، نو خلک به وتلی نه سولو. نو بیا مجبور ولو چې خامخا به د یو بدن دپاره یو ورزش به ضروري ولو، یو جوش یو جذبه به ضروري وله. نه به مالداري وله، نه به یو زراعت ولو، او نه به د باندې یو غټې لوبې له راتلی سولې، نه لکه د ینډه یا خوسۍ یا دا رقم نور دي. نو لہذا دا کوچنۍ پر کوچنۍ پیمانه باندې د مختصره ځای کې خلکو به لوبې کولې. په هغه کې بیت هم ده. بیت د ډېر وخت سره روان دي. دا داسې د شیشې په اردو کې دا کینچي ورته وایي، د شیشې ګول ګول یا د ډبرې ګول وول د کوچنۍ دا د نوک برابر یو ګول وول ډبرې وي د شیشې هغه، یا د ډبرې نرمې ډبرې څخه جوړ سوي. او دا ډبرې مرزاګۍ نه پیدا کېږي. د دې وجه دا ده د مسلم باغ و، خانوزي و، کان میترزي و، بوستان یا د یارو شاوخوا کلي یا د پشنغه یا د مسلم باغ سره نږدې دا غرونه چې دي، په دا کې یو خاص ډبره پیدا کېږي. هغه ډبرې څخه دا بیت جوړیږي یا اینټۍ جوړیږي یا داسې ګول وول. تقریبا د دې وزن چې نن سبا خو د مشران هم بیت شروع کړي، نو لہذا د مشرانو بیت چې دی هغه دی غټي دی، پنډي داسې د ډبرې څخه جوړ سوي. دا په کان میترزي مسلم باغ
په د خانوزي په دغه غرو کې چې دی دغه خاص ډبره پیدا کیږي دلته د مشینري هم شته د لوکل څه کسان دي ځایي کسان دي بیتي دا غټې انټیانې جوړوي پخوا خو به دا چټک ورته ویل په چټک به ول او جوړول به نن سبا دا څه مشینان هم د لاهور ګور د فیصل آباد د کوم ځای څخه راوړي شکارپور څه نه نو په دا باندې دا کټایي کوي پخوا خو به داسې رګړه ورکوله د بلې ډبرې څه نه داسې به مشل او بیا به د ګول وول انټی جوړ کړي یا بیا بیته جوړه کړه نو د سندو د پنجاب د خوا څخه چې کوم د کارخانې دي د بنګړۍ غنه په دغه کارخانو کې د بیت هم جوړیږي کینچي ورته وایي په اردو کې داسې د ګول وول کښنې د نوک غوندې دا کښنیان بازي به کوي نه دې ته بیتې وایي کله کله خو به دا کښنیان بازي چې به کولې یو داسې بیخي کښنی چې به ول هغه به بیته راواخیست هغه چې خوږه ده یا یو بل شی دی او تیره بیا کله بیا به ډاکټر سو کیسه بس وله وروره تیار یو مصیبت به ولو نه نو دا هم یو احتیاط ضروري دی نه نو دا بیت به اکثره به زموږ جیبونه د بیت څخه ډک ول صدرې به هم د بیت څخه ډکې وي یا به هم ګټلې وي یا بل چا څه به اخیستې ولې نه بازار کې نو همیشه به دا زموږ جیبونه چې وو هغه چیرې ولو نه مور پلار به کور د مشرانو ښکنځاوې راته کولې او بد به یې راته ویلې ولې ګرده جیبونه دې د بیت څه د ډبرو څه ډک کړي دي څه کوې او ګرده کالي دې چیرې کولو نه که په سکول و د باندې به ولو نو دا د یخ لوبه د پښتانه کوي او نور قومونه هم کوي دا خاص کر د پښتنو خاص لوبه نه ده بلکې په نورو قومو کې هم شته نه بلوڅانو کې هم شته د شاوخوا علاقو کې هم شته بیتې کوي اوس خو ټورنمنټونه کیږي په دا کلیو کې یو د بل کلي څلور یو خواته څلور بل خواته د کتار بیتې کښېږدي بیا دلته یو سړی ورته ناست دی هغه یې بیا وایي داسې ونیسي د بیته یا ډبره داسې ونیسي داسې نه د ونیسي خاصه برابر کړي د دې ځای ور تسې کړي نه او پخوا خو به موږ دا ته راکول داسې به مو بیته ونیوله دا بیته به مو ده ونیوله داسې به مو په نشانه کړله ریلپ به مې کړله ور تسه به مو کړله نه هغه څو بیتې چې به دا زموږ په انټي باندې دا څوک چې دلته ورته څهي نه دا د یو خاص رنګ دی در دا نورو بیتو دی لږ پنډه او غټې هغه موږ نشانې کړو چې په دا باندې به دا نورې بیتې وو و دا مین بیته دا مرکزي بیته چې دی و دې ته انټی وایي نه دا انټی به مې داسې اوس خو غټ غټ انټیان هم رالو د ډبرو هم رالو پخوا به د دا نور بیت څه دی لږ غټه وله نو هغه به یوه شین رنګ ولو یا به زرغون رنګ ولو یا به تک ژړ رنګ نو موږ به نشانې کړله چې بای دا زما انټی دی نور هم بیتې دي موږ به هم یو 10 دانې بیتې کښېښولې یا نور به هم 10 کښېښول چا سره چې مقابله څو چې مو په وولې هغه بیا موږ وګټلې نه نو دا ترا بیتې به مو کولې نن سبا خو ټورنمنټونه کېږي څلور یو خواته څلور بلې خواته او 10 واره چې څو واره څوک ګټي څوک نه ګټي نه د بیتو دغه بیت مختلف کېږي د کتار باندې هم کېږي یوه به موږ داسې یو دونګه کډۍ به مو په خاوره کې جوړ کړي په مځکه به مو کډۍ جوړ کړي نه یو مطلب د یو 3 ګوتې قدر دونګه کډۍ به مې جوړ کړي په یو شي باندې به مو خاوره وکیندله نه بیا به م د دې ځای څه داسې بیت ورته څولې نه بیت څولې چې په هغه پیله کې هغه ته پیله ویلې یا شکمبه ویلې نه شکمبه یا پیله په هغه کې چې به یې لسولې بس هغه بیا موږ وګټلې نه داسې به مو ورته څولې نو پیله یا شکمبه ته به مې ورسولې یو بیا د کتار غوي نه نو دا مختلف او چې څوک یې په ووایي نه و دې ته ټک وایي وایي هغه دی ټک یې وکړي نه ویې ولئ په ټک باندې وولئ نه او یا خطا سولو چې څوک خطا سي هغه خطا سي بیا یې برته وایي نو دا د په دا ګوتو باندې به موږ ویلې دا د چستي طاقت ذهانت د سترګو تیزوالی او بیا کښته پورته کېږي بیته راواخه پورته څه کښته څه نه دا کې دا پښې او دا پټې ده چې دی هغه ورانونه په دا کې به طاقت راتلو دا ګوډو کې به طاقت راتلی نه بیا د سترګو دید ولو بیا خاص کر پښتون قوم چې دی جنګجو قوم دی همیشه به نشانې ولې نشانبازي کول نو دا هم د یو نشانې د چې دی هغه یو لوبه ده دا ګوتې طاقت پر رالی نن سبا خو موږ شی هم نسو نیوی دا به داسې ونیولې ورتس به مو کله در ډېر ځایګې به ولاړو نن سبا د پښتني علاقه کې د بوستان و خانوزیو په پشینو په د مسلم باغ و په یارو په دا علاقه کې ډېر غټ غټ بیتبازان شته د بیتې غټ غټې ټورنمنټونه کېږي نه نو عموما دا کشنیان کوي
ولې په دې کې طاقت نه وي، غټې لوبې نسي کوی، غیږه یا خولۍ یا ینډه دا نسي کولی، نو لهذا کوچنیان یې کوي. یا دا رقم چې بیا څوک لږ بوډا سي، زړه یې غواړي چې بهی زه بازۍ وکړم، لیکن غیږه نسي کولی، خولۍ نسي کولی، نوره پهلواني نسي کولی، نو لهذا دی خو غواړي چې زه ولې پښتون قوم چې دی هغه مینه ناکه قوم دی، د محبت والا قوم دی، نو دی غواړي چې یاره زه لوبې وکړم. نو په چې څوک بوډا سي یا سپین ږیری سي یا مشر سي یا در 40 کاله واوړي، 45 کاله واوړي یا در 50 کاله واوړي، نو دی بیا نورې لوبې نسي کوی، برته د کوچنیوالي لوبې شروع کړي، بیتې په دا کې بس دی چستي هم کوي، یا بس ساعت یې هم تېري، ډپریشن یې هم نه وي، پریشاني هم نه وي. نو دا زموږ دودیزه، زموږ ثقافتي فلکلوري لوبې دي چې بیتې ورته وایي. اوس خو دا غټې دومره انټیان راغلي وروره چې دا ټک یې کې په وی وي نه، په مایه کې ورتسه کې او کتار کې ورتسه کې، او دا باندې یو کاروبار هم شروع سلو، ټورنمنټ هم شروع سلو، انعامونه هم پر دا باندې ورکول کیږي. لیکن دا خالص چې دی هغه زموږ ثقافتي دودیز، زموږ د ساتیرۍ یو لوبه ده چې اوس په دا نننی وخت کې د ټورنمنټ شکل، د انعام شکل، د یو بل سره د طاقت د مظاهرې، د نشانې د مظاهرې په حواله باندې دا شروع سوی دی. نو بیتې یا کینچي چې ورته وایي دا زموږ د پښتنو لوبه خالص نه ده، بلکې پښتانه یې هم کوي، نورو قومو کې هم دا سته، دغه بیتې سته. نو خلک ډېر خوند پر اخلي په دا یخ کې، شاوخوا هلکان و مشران ګرد ورته ناست دي، بیت ته ګوري چې ته ودرې، څوک یې ګټي، څوک ډېرې بیتې ګټي نه. په دا کې خوابدي نه راځي، محبت راځي، یو د بل سره ناستې، شناخت راځي، یو د بل سره حال احوال چې دی هغه معلوم کړي. دا یو زموږ یو اجتماعي د ژوند یو اړخ دی چې موږ هر کار په ګډه سره کوو. نو لوبې چې موږ سره کوو، هلته چې موږ سره ناست، لکه په ماجد کې ناست یا په جرګه کې ناست یا داسې مرکه کې ناست، نو دلته هم موږ چې کله په دغه لوبو کې ناست یو، نو یو د بل حال احوال معلومو، یو د بل طاقت معلومو، یو د بل چې دی هغه استوګن او کلتور او مجلس او د دوی ناست او شناخت معلومو، دوستیانې په دې کې زیاتیږي، خنداګانې کیږي، تفریح کیږي، ساتیرۍ کیږي، ټینشن ختم سي، پریشانی ختم سي، صدقې پام په بله سي، مشران او کشران، پلار او نیکه او زوی ګرد سره ناست، همسایګان ګرد سره ناست، یا بس مازدیګري وخت یا د غرمه وخت سره بازۍ سره کوي. زما خپله په یاد ما دغه بیتې کړي دي، او زموږ په دغه پشین بازار کې زه به ډېر صدقې ورته ناست ولم، دا خلکو به دا بیتې کولې او موږ به خوند پر اخیستی، کله به شکمبه وله، کله به پیلو وله، کله به کتار ولو، کله بیا دا رقم په څه بیتې به دې په لاس کې پټې کړلې، دومره پټې کړلې چې به یې راویښوم. څو بیتې دي، که تاک دی که جفت دی، چې هغه ولې تاک دی چې ته یې په خلاص کې هغه به 2 دانې یا 4 دانې دلته ولې نه، نو بیا به د غونګ بیتې به یې موږ ته راکولې. نو دا د یو ساتیري تیرو، په دې کې نه د خمار خبره ده، نه د یو بل د یو چا د زړه ازارېدو خبره ده، بلکې محبت دی، دوستي ده، مینه ده، یو د بل سره شناخت دی، اجتماعي سوچ دی، او په ګډه باندې یو ښه زبردسته ساتیرۍ دی چې موږ یې په پښتني وطن کې د بیت په حواله باندې دغه کوو. او دا بیتې در افغانستان او پښتانه چې هر ځای یې دغه بیتې کوي، خو لیکن خصوصا د بلوچستان په دغه سیمه کې چې ما در وښول، یارو، بوستان، پشین، مسلم باغ، کان میترزی او خانوزی او د چرمیان، په دغه علاقه کې دغه بیتې زیاتې کیږي. خصوصا د بوستان او د خانوزی والا و د بیت ته ډېر زور ورکړی دی، او یو غوندې یو ثقافتي لوبه نوم یې ورکړی دی، او د دې چرچې هم پر سوشل میډیا باندې ډېرې سته. نو ستاسو یو جان مننه، نن موږ د بیتې په حواله باندې، د پښتني لوبې د بیتې په حواله باندې مجلس کوئ. یقینا ستاسو به دغه معلومات ستاسو د ګټې سبب ګرځېدلی. سبا بیا د یو
نوي لوبې سره د هغه د متعلق معلومات دپاره ستاسو په چوپړ کې به حاضر سمه. زما دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا نوې ویډیو در تاسو ته ورسیږي. کمنټ پر ورکړئ او دا لینک یې په وټساپ کې وچاته ورواستوئ. حاضر دم ما نقیب کزي ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.